سلامونه او احترامات تاسو ګرانو زده کوونکو ته وړاندې وي الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او په همدې ډول سره مو خپل لوستونه په ښه ډول سره تکرار کړي او زده کړي مي نو که څنګه چې زده کوونکو موږ په تېر شویو لوستونو کې د اسلامي اقتصادي نظام ځانګړتیا او ښېګڼو په اړه پوه شو چې هغه پر کوم ډول سره و او د هغه پرتله کول د دوو نورو نظامونو چې یو کپیټالیزم او سوسیالیزم د دواړو سره مو پرتله کړلو چې بیا هم اسلامي اقتصادي نظام څه و پرې لوړ و یعنې هم فردي ازادي وه هم دولتي ازادي وه چې دواړه کولی شو په ګډه سره څه وکړي هم خصوصي ملکیت ولري او هم ټولنیز ملکیت ولري زه په دې لوست کې د میراث په اړه پوه شو چې دا موضوع مو د تېر شویو لوستونو په پرتله سره دا متفاوته موضوع ده چې د میراث د علم اساسات دي دا ډېره مهم موضوع ده زده کوونکو کله چې یو څوک میت یا یو څوک چې ومړي نو وروسته له هغې د دغه کس مال چې متروکه ده دغه چاته ورکول کیږي او هغه څوک دي دلته به د ځینې اصطلاحاتو سره به په دې لوست کې اشنا شو چې هغه کوم دي چې به په راتلونکو لوستونو کې به هغه موږ تکراروو او تاسو به هم هغه زده کړي په ګډه سره به یې ولولو وایو چې لومړی د میراث تعریف ته به راشو زده کوونکو هر کله چې موږ یو علم زده کوو نو لومړی باید د هغه په تعریف پوه شو نو وایي چې د میراث تعریف پر دې ډول دی چې د میراث علم هغه اصول او قواعد دي چې د هغو په وسیله چې کېږي د میت یا مړي له متروکې څخه د هر وارث حقوق پیژندل کیږي یعنی متروکه چې زده کوونکو هغه مال چې له میت یا مړي څخه پاتې کیږي او د هغه متروکې څخه د هر وارث حقوق باید وپیژندل شي راځو د میراث موضوع ته چې موضوع پر کوم ډول ده زده کوونکو د میراث د علم موضوع د میت متروکه ده متروکه یعنې هغه مال چې د ده څخه پاتې شوی دی او غرض یې چې دی د دې علم غرض په متروکه کې د مستحقینو د حقوقو پیژندل دي چې تر څو د متروکې هر مستحق د مړي له متروکې څخه خپله برخه څه کړي واخلي یعنې هغه ته یو برخه ورکړل شي نو هر مستحق نه مطلب څوک دي وارثان یې دي د دغه مړي وارثان چې د هغه اولاده ده راځو د میراث د علم غوره په اړه باندې چې غوره چې دی میراث علم ته نیم علم ویل کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې په اړه په دې ډول سره فرمایي تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم ژباړه پر دې ډول ده چې د فرایضو علم میراث زده کړئ هغه نورو ته ور زده کړئ ځکه چې هغه نیم علم دی نو په همدې ډول سره زده کوونکو راځو د میراث ارکانو ته چې میراث څو ارکان لري او هغه کوم دي خپله میراث څه دی 3 ارکان لري مورث وارث موروث چې دغه 3 وړه شته کوم دي لومړی مورث څوک دی هغه مړی ته ویل کېږي چې مال یې یا حق پرېږدي یعنې متروکه ترې پاتې شي وارث هغه څوک دی چې د میراث مستحق ګرځي چې هغه د ده اولاده ده موروث پاتې مال یا ترکې ته ویل کېږي یعنې هغه مال چې د چا څخه پاتې شوی وي له مورث څخه پاتې شوی وي نو لازو د میراث شرطونو ته چې کوم شرطونه یا شرایط لري لومړی وایو چې خپله میراث شرطونه 2 دي لومړی د مورث مړینه ده چې مورث مړ شي بیا میراث ورکول ویشل کېږي او دوهم د وارث ژوند وروسته د موروث له مړینې څخه دی کله چې مورث مړ شي بیا د وارث ژوند پر کوم ډول سره وي په همدې ډول سره زده کوونکو په دغې باندې باید په ښه ډول سره پوه شوي وو چې دلته راځو په اسلام کې میراث موږ مطالعه کوو چې په اسلام کې میراث پر کوم ډول سره دی له اسلام څخه مخکې عربانو به زده کوونکو چې کوله هغوی به میراث نه ویشل میراث به هغه کسانو ته ویشلو چې هغوی به وسله اخیستله جنګ به یې کوي یعنې جهاد به یې کول نو همدغه دی چې څه به کېدله هغوی ته به دغه میراث ورکول کېدلو او ښځو اولادونو ته به یې نه ورکول کېدلو ان تر دې چې کله به یو د یو کورنۍ یو فرد مړ شولو نو هغه میراث مال به یې هم اخیستلو ان تر دې چې د دوی مېرمنې اولادونه به هم په میراث کې ورکړل کېدلې خو همدغه و چې کله اسلام خپور شولو اسلام خپلې وړانګې خپرې کړې نو همدغه و چې دغه بېعدالتي د ښځو او د خلکو ترمنځ له منځه لاړله جاهلیت دوران ختم شو تیارې روښانه شولې نو همدغه و چې اسلام پر دې ډول اظهار وکړو او بیان یې وکړو چې هغه مال چې له میت څخه پاتې کېږي یا د مړي څخه هغه به د وارثانو ته ورکول کېږي او په همدې ډول سره دی چې دغه عدالت د خلکو ترمنځ د افرادو ترمنځ کې څه شو کلک شولو او دغه عملي شو نو په
په همدغه ډول د زده کوونکو میراث په اسلام کې څه کیږي خپل خپلوان ته ورکول کیږي هغه کسان چې ورته نږدې وي نو کله چې خپله د وارثان شتون ولري نو نور کسان ترې څه وي مستحق کیږي نه لکه که زوی وي نو لمسي ته څه نه ورکول کیږي هغه د میراث مستحق نه ګرځېږي نو همدغه دی چې نارینهو ته په میراث کې ډېره برخه ورکول شوې ده ځکه چې هغوی باندې ډېر مسؤلیت وي د ټولنې په همدې ډول د هغوی د اولادونو او د هغوی د میرمنو ټوله نفقه په نارینهو ده نو همدغه دی چې نارینهو ته ډېر حق په میراث کې ورکړل شوی دی. راځو په دې ځای کې د متروکې متعلق حقوقو باندې چې متروکې کوم مال ته ویل کېده زده کوونکو هغه د علم په غرض کې موږ ویلي ول چې هغه څه شی دی زده کوونکو هغه په متروکه کې د مستقل حقوق پیژندل دي. راځو په دې ځای کې پوهېږو چې هغه کوم ډول حقوق دي د میت. لومړی د میت چې دی یا د مړي تکفین او تجهیز. تکفین نه هدف دا د زده کوونکو چې یعنې کفن ورکول خو تجهیز په ټوله هغه شیانو ته شاملیږي لکه کفن ورکول یعنې د مړي مینځل د هغه کفن کول هغه ښخ کول د هغه ټول کارونه سرته رسول دي نو همدغه دی چې دې ته تکفین او تجهیز وایي. او دوهم چې دی بیا دغه خو کټ کړي او تکفین او تجهیز به د مړي له خپل پاتې شوي مال څخه ورکول کیږي. دوهم د مړي پورونه کله چې زده کوونکو مړي تکفین او تجهیز وشو نو وروسته له هغې چې کوم مال د څخه پاتې دی هغه به د مړي پورونه پرې ورکول کیږي. او دریم د مړي وصیت که چیرې مړي چاته وصیت کړی نو همدغه دی چې د هغه مال چې د دې څخه پاتې دی د هغه درېیمه برخه به د مړي وصیت په ډول هغه چاته چې وصیت شوی دی ورکول کیږي به. څلورم د وارثانو حق. وارثانو حق کوم دی زده کوونکو که چیرې دغه کسان یا د اولاده چې دی هغه د دغه مړي نو هغه وارثان چې د په حق کې مستحق دي هغه وارثان اولادونه دي چې هغه ته ورکول کیږي. نو زده کوونکو د وارثانو حقوق په دې ډول سره ویشل کیږي. لومړی ذوي الفروض. ذوي الفروض چاته ویل کیږي زده کوونکو د فرض خاوندان چې د دوی په اړه باندې په قرآن کریم کې ټاکلې برخې شته دي شتون لري او ویل شوي دي چې دغه په اساس باندې به دوی د فرض خاوندانو ته به څه ورکول کیږي حقوق ورکړي. دویم عصبه. عصبه څوک دي؟ هغه خپلوان دي چې مړی ته یې د پلار له لورې نسبت کیږي. د پلار له لورې څه کیږي نسبت ورته کیږي. او په همدې ډول سره ذوي الارحام څوک دي؟ ذوي الارحام هغه خپلوان دي چې د ذوي الفروض او عصبه نه وي لکه ماما. که چیرې عصبه او ذوي الفروض شتون ونه لري نو څوک به یې خلي ذوي الارحام وي چې هغه ماما دوی پکې یا کاکا دی پکې شمیرل کیږي. او موصي له څوک دی؟ موصي له چې په ټول مال ورته وصیت شوی وي هغه څوک دی؟ موصي له چې دغه ټول مال به چاته ورکوي دغه کس ته به ورکول کیږي. او بیت المال بیا زده کوونکو کوم دی؟ بیت المال زده کوونکو که چیرې له دغه ټولو کسانو څخه چې هغه ذوي الفروض دی فرض خاوندان دي عصبه ده ذوي الارحام دی او موصي له چې دغه کسان چې دلته یاد شوي دي پورته ځای کې چې دغه کسان شتون ونه لري نو همدغه ده چې بیت المال ته به د ده دغه مال چې پاتې شوی دی بیت المال ته به ورکول کیږي. په همدې ډول سره زده کوونکو د دې ورځې لوست مو همدومره و چې هغه د میراث د علم اساساتو په اړه و. راځو راټول به یې کړو چې د څه په اړه مو معلومات ترلاسه کړل. لومړی راغلو د میراث تعریف ته زده کوونکو. میراث ډېر مهم موضوع ده چې دغه مونږ تل دې ته اړتیا پېښېږي ځکه چې په یوه ټولنه کې حتما دغه شتون لري چې کله یو میت یو کس ومړي د هغه څخه مال پاتې کېږي. نو د دغه مال ویشل پر کوم ډول سره دي؟ د هغه د ارکانو په اساس د شرایطو په اساس او په همدې ډول سره د میت تکفین او تجهیز او د هغه کسان چې د دغه مال څخه څه وړي حق وړي د هغه پیژندل دي. او په همدې ډول څخه دغه کسان یا دغه وارثان نه وي نو هغه به چاته ورکول کیږي؟ بیت المال ته ورکول کیږي. میراث په علم په موضوع پوه شو. په همدې ډول سره زده کوونکو مخکې له دې چې اسلام خپور شي په نړۍ باندې همدغه و چې عربانو پر ځمکه باندې به څه کېدله یعنې چاته کوم کس چې مړ کېده د هغه وارث ته به حق نه ورکول کېده نو هغه به نورو کسانو ته ورکول کېده چې هغوی به جنګ کولو وسله به یې اخیستله. خو کله چې اسلام خپور شو نو همدغه و چې دغه تیارې روښانه شولې همدا و چې د میراث علم منځته راغی. دغه میراث علم دا ښکاره کړه چې هغه مال چې له میت څخه پاتې کېږي هغه به یې خپل خپلوانو ته د مستحقینو ته به یې ورکول کېږي یعنې وارثان یې چې په همدې ډول سره زده کوونکو لوست مو همدومره نو د ارزولو پوښتنې ته به د کورنۍ دندې په ډول سره تاسو سم ځوابونه وایئ هغه به موږ ته کمنټونو کې شریکوئ. تر څو چې زه بیا راځم او تاسو ته راتلونکی لوست وړاندې کوم تاسو په پاک الله سپارم. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې.